له کابل څخه ډیر لوی زیری اعلان شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. کابل ښاروالۍ پل خشتي جومات سره د ځمکې لاندې مارکیټ جوړیږي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د لومړۍ ناحیې اړوند له سپاهي ګمنام څلورلارې څخه تر پل خشتي پورې د ځمکې لاندې د مارکیټ جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. ښاروالۍ د سلواغې په 12مه پر ټولیزې شبکې ایکس کې د دغو کارونو د پیل ځینو انځورونه هم خپاره کړي چې د سکواټرونو په وسیله ځمکه کیندل کیږي. سرچینې د لومړۍ ناحیې د رئیس مولوي محمد عالم عاصم له قوله لیکلي چې دغه مارکیټ د اقتصادي ودې او په یاده سیمه کې د ګڼې ګوڼې کمولو په موخه د کابل ښاروالۍ له خوا د خصوصي سکتور په ګډون جوړیږي. هغه زیاته کړې په لومړي ګام کې به د دغه ځای خاوره په لابراتوار کې ټیسټ او وروسته به په سیمه کې د کیندلو چارې ترسره او بل پړاو کې به ډیزاین له مخې په عصري او معیاري ډول د ځمکې لاندې مارکیټ د هټیو او پلو لارو جوړول پیل شي. خو نوموړي نه دي ویلي چې پر دې پروژې څومره لګښت راځي، څومره یې د ښاروالۍ او څومره یې د خصوصي سکتور لخوا ورکول کیږي، او نه هم ښاروالۍ د نقشې او ډیزاین په اړه څه ویلي دي. بلخوا لوګر کې د مخابراتي خدماتو 4 سایټونه پرانیستل کیږي. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالۍ ازرې، خوښۍ او برکي برک کې 4 نوي مخابراتي انټرنیټي سایټونه پرانیستل کیږي. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست رئیس مطیع الله عابد ویل په لرې پرتو ولسوالۍ او کلیو کې د تلیفوني او انټرنیټي ستونزو لرې کېدو په موخه د افغان ټیلیکام 4 نوي سایټونه پرانیستل کیږي. دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.